بسم الله الرحمن الرحیم. په څاروي کې کم سیزونه هغه خوراک حرام دی، نو دا اوه سیزونه دي چې د هغې خوراک هغه حرام دی. اول نمبر بهیدونکې وینه، کم چې په رګونو کې یا بهیږي دغه وینه حرامه ده. کومه چې جمع شوې وینه یې لکه اینا توری د هغې خوراک جایز دی. نو بهیدونکې وینه. دویم نمبر تریخې، او دریم نمبر مثانه د وړو بولو چې کومه پوقنۍ بلیډر کم چې دننه دی نو هغه خوراک کلی حرام دی. او څلورم نمبر د مؤنث څاروي د وړو بولو اندامو، یعنی بیزه ده یا غوا ده یا میخه ده یا اوښه ده، د هغې د وړو بولو چې کوم اندام دی دا خوراک حرام دي. او پنځم نمبر د مذکر حیوان د نر حیوان زناور دغه د وړو بولو اندام دا خوراک هم ناروا دي. شپږم نمبر خصیتین، یعنی کم چې اګی دي، اګی خوراک هغه که د ګډ دي او که د غوایی دی او که د سنډه دی او که د هر څه دي، ولیکن دا خوراک چې دي د دې ځناورو دا حرام دي، ناروا دي. او اووم نمبر غدود، غوټې ورته وایي. په دې څاروي کې ځای په ځای باندې غوټې جوړې شوي، دا د وینې جمع شوي وینی، نو هغه خوراک چې دي دا هم ناروا دي. نو دا اووه سیزونه په څاروي کې دا حرام دي، دا به نه خورې. د دې نه علاوه د څاروي باقي چې څومره اجزا دي هغه خوراک جایز دي. حرام مغز اسې مشهور دی چې دا حرام دی، خو لیکن حرام مغز خوراک هغه حرام نه دی. د دې نه علاوه لره یا کلمې کله چې اسې طبیعي طور نه خوښ نه دي خوري، ولیکن حرام یا مکروه هغه نه دي.